السلام علیکم، بیا هم ښه راغلی. نو په دې درس کې موږ ته دا سوال راکړل سوی ده چې د اف یو قوه د 10 پاونډه ویل سوي دي چې د اف یو قوې د یو او بی مرکبات پیدا کوي، یعنی د یو او بی په محورونو باندې اجزاوې پیدا کړي د اف یو قوې. نو چې وګورو دلته د یو او بی محورونه چې دي دا 90 درجې نه دي یا قائمه نه دي. نو راځئ چې دا سوال حل کړو. زه به دا اف یو قوه دلته راوړم. اف یو قوه مساوي کیږي 10 پاونډ ته. نو بیا به زه دلته دا د یو محور راوړم، دلته به داسې راوړم، او د وی محور به راوړم په دې رقم باندې دلته. دا د وی محور سو او دا د یو. نو اوس به تاسو پوښتنه وکړئ چې ښه ولې د یو او وی محورونه، خو په همدغه یو او وی محورونو باندې د اف یو قوې مرکبات غوښتل سوي دي. نو دا فرض کړه چې دواړه مرکبې دي اف یو قوې دي. موږ داسې رسم کړه نظر هغه مخکیني سوالونه چې موږ حل کړي وو په هغه رقم باندې. نو دلته وګورئ اف یو قوه د افق سره 10 درجې زاویه تشکیلوي او د وی مرکبه د عمود سره 15 درجې زاویه تشکیلوي. او کله چې دا 10 درجې وي او دا 15 درجې، نو 15 او 10 45 کیږي، دا زاویه به هم 45 درجې سي. 45 جمع 45 90 درجې زاویه د افق او د عمود سره. نو دا زاویه چې 10 درجې ده، دا زاویه به څه رقم وي؟ که موږ تاسو مخکینیو درسو ته مراجعه وکړو، موږ داسې ویلي وو که چېرته دوه موازي خطونه وي او یو بل خط داسې دا دواړه کراس کي قطع کی، نو که دا زاویه فرض که 10 درجې وي، دا زاویه هم 10 درجې ده. نو بناءً دا او دا دواړه موازي خطونه دي او دا کراس کړی ده، دا چې 10 درجې ده نو دا زاویه هم 10 درجې ده. اوس وګورئ دا 45 او دا 10 درجې. موږ تاسو پوهیږو چې د یو مثلث داخلي زاویو مجموعه چې ده هغه 180 درجې ده. نو 180 منفي 15 مساوي کیږي 115 درجې. نو دا زاویه به سي 115 درجې. ښه، اوس ګورئ دا زوله لرو، قیمت ده 10 پاونډه چې دا خپله اف یو ده. نو دا جز مرکبه چې ده او دا مرکبه چې ده دا پیدا کوو، د دې قیمت نه لرو. نو که چېرته د کوساین په قضیې باندې دا حل کوو، د کوساین قضیه که تاسو په یاد وي موږ ویلي چې ساید انګل ساید، که چېرته یو مثلث کې دوه زولې معلومې وي او یوه زاویه یې ترمنځ معلومه وي، نو بیا موږ کولی سو چې د کوساین قضیه وکاروو. د کوساین قضیه موږ ویلي وو چې فرض که آر مربع مساوي کیږي ا مربع جمع بی مربع منفي 2 ای بی ضرب د کوساین د آر. ښه، دا د کوساین قضیه ده. خو موږ ویلي چې کوساین په قضیه باندې دا نه حل کیږي. نو د ساین قضیه باندې که چېرته موږ ورته وګورو حل کولی شو. هغه داسې چې د ساین قضیه داسې ده چې زوله د ا پر تقسیم د ساین د ا مساوي کیږي زوله د بی تقسیم د ساین د
زاویه دی بی مساوي کیږي زوله دی سی تقسیم دی ساین دی زاویه دی سی. نو اوس وګورئ دا یو زوله لرو زاویه هم لرو، نو دا دوه زاویې هم لرو، نو دلته موږ زولې پیدا کولی شو. دلته به زه ولیکمه چې دا زوله لرو 10 پاونډه تقسیم پر ساین د دې مقابل دی دې زولې ته دا زاویه چې دا 115 درجې ده، یا ساین د 115 درجې مساوي کیږي که یو ونیسو یو د دې زاویه مقابله چې 45 درجې ده، ساین د 45 درجې مساوي کیږي وی پر ساین د څو درجو؟ ساین د 10 درجو. د دې جینه اوس په اسانۍ کولی شو چې یو او وی مرکب دی د اف یو قوې پیدا کړو. ښه 10 که چېرته زه اوس دا دواړه ونیسم نو دا یو به مساوي سي دا چې دې خوا تېر سي د 10 سره به ضرب سي 10 ضرب د ساین دی 45 درجې پر ساین دی 115 درجې یو به مساوي سي 10 ضرب د ساین د 45 درجې تقسیم په ساین د 115 درجې دا به مساوي سي 21.9 پاونډه 21.9 پاونډه. دا یوه مرکبه هم پیدا کړه او بله مرکبه چې پیدا کوو نو 10 تقسیم د ساین د 115 درجې مساوي کیږي په وی پر ساین د 10 درجو. دې جینه چې وی پیدا کوو مساوي کیږي ساین د 10 درجو ضرب د 10 ضرب د ساین د 10 تقسیم پر ساین د 115 درجې 10 ضرب د ساین د 10 تقسیم پر ساین د 115 درجې دا مساوي سي 15.3 وی مساوي سو 15.3 پاونډه. دا سو د وی مرکبه او د یو مرکبه 1.9 پاونډه ده. ښه خو یوې خبرې ته متوجه اوسئ چې دا سوال د کارتیژن په شکل باندې نه حل کیږي، ځکه موږ په اوله کې ویلي وو چې کارتیژن په شکل باندې هغه سوالونه حل کیږي چې محورات باید 90 درجې وي یا قایمه وي. نو چون دا محورات قایمه نه دي اوس دلته وګورئ دلته 15 درجې زاویه ده د عمود سره، نو کله چې 90 درجو نه 90 درجې دا 90 درجې کیږي، کله چې 90 درجو نه 15 موږ هغه کو منفي کو نو دا چې پاتې کیږي 15 درجې، یعنې د وی او د یو په محور ترمنځ 15 درجې زاویه ده. نو بنا همداسې شکل سوالونه که چېرته موږ ته په مخه راسي هغه د مثلث په شکل باندې موږ حل کوو. ډېره مننه. السلام علیکم.